تاسو د قرآن کریم او د پیغمبر علیه الصلاة والسلام احادیثو باندې لږ غور وکړئ. الله تعالی دې انسانانو ته د چی څه وجود ورکړی دی. الله پخپله وایي ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طین، بل ځای کې وبدأ خلق الانسان من طین. د انسان اولنی پیدایش د آدم علیه السلام هغې صرف د خارې او د خټې څه سوی دی. بس انسان یو داسې خصمان دی چې د هغې وجود په دې خارو او خټه د خارې او د خټې یو خصمان پیدا سوی دی. لیکن د آدم علیه السلام څخه وروسته چې نور انسانان دي هغې ته الله تعالی د چی څه وجود ورکوي. الله تعالی ورته الم نخلقکم من ماء مهین، ای انسانیت ماته د یو کمزوري، د یو ګندا، د یو بدبویه، د یو نجسو اوبو څخه نه کې پیدا. ټیک ده د آدم علیه السلام پیدایش د خارې څه وسو، لیکن د آدم علیه السلام څخه وروسته د هر انسان پیدایش دا د منۍ څه سوی دی او نطفه ده او دا ډیره ضعیفه ده او دا ډیره نجسه ده او دا ډیره ګنده ده چې د انسان لباس ته ورسیږي. در هغې وخته په دې لباس باندې لمونځ نه صحیح کېږي چې در څو یې دا نطفه ولې نه لرې کړی دی. لیکن یو طرف ته الله تعالی د آدم علیه السلام پیدایش د خارې څه دی او د اولاد پیدایش د نطفې څه دی، لیکن د دغې نطفې څه جوړ سوي انسان ته الله تعالی اکرم المخلوقات، اشرف المخلوقات ویلی دي چې د هغې درجه الله تعالی پر ملایکو هم لوړه کړې ده. د هغې بنیاد څه دی چې پیدایش یې د یو نجسې نطفې څه سوی دی او پیدایش یې د یو ګنده څاڅکي د اوبو څه سوی دی. لیکن الله تعالی د انسانیت کې هغې ته دومره فضیلت ورکړی دی چې هغې ته لقب د اکرم المخلوقات دی، د اشرف المخلوقات دی. د هغې وجه څه ده؟ تاسو د حضرت علی رضی الله عنه څخه پوښتنه وکړئ. حضرت علی رضی الله عنه د دې ډېر ښه جواب ویلی دی. هغه وایي الناس کلهم فی تمثال اکفاء، انسانیت ټوله په مثلیت او په جوړېدش کې سره یو کرنګه دي. ځکه ابوهما آدم و هوا، د هغې پلار حضرت آدم دی، د هغې مور هوا ده. انسانیت ټوله یک رنګه انسانان دي، په جوړېدش کې سره یک رنګه دي او ټوله د یو پلاره څخه پیدا سوي دي او ټوله د یوې موره څخه پیدا سوي دي. هغه وایي چې کم سړی فضیلت په اصل باندې کوي او کم سړی فضیلت او فخر په خپل بنیاد باندې کوي، نو بنیاد خو فالماء والتین، بیا دې په خارو خټو باندې فضیلت حاصلوي. نو د دې بنیاد خاورې او خټې دي او په خارو خټو باندې به سړی څه فضیلت ځان ته حاصل کړي. هغه وایي لا فضل لاحد، د یو سړي پر بل فضیلت نشته الا اهل العلم، چې کم چاته الله تعالی علم ورکړي. فإنما هم على الهدى فاهتدى، هغې ته الله تعالی هدایت ورکوي، هغې د انسانیت هدایت د ګمراهۍ څخه کوي. ځکه حضرت علی رضی الله عنه وایي یقوم بعلم مما لا نبتغي بدله، تاسو د خپل ځان دپاره د علم د زده کړې بندوبست وکړئ، ځکه دې اوصافو کې د علم بدل موږ در اوسه نه دی پیدا کړی. په آخر کې ورته الناس كلهم موتى ولكن اهل العلم حیاء، انسانیت ټوله مړه دي، د دې په مقابل کې صرف علماو ته الله تعالی ژوند ورکړی دی. د باقي انسانانو مثال داسې دی لکه د مړو او د علماو مثال داسې دی لکه د ژوندي. او ژوندی به د مړي ضرورت ورپوره کوي او ژوندی به د مړي یو ترتیب ور برابروي او ژوندی به مړی در منزله پورې رسوي. نو ځکه د معاشرې د اختیار ټولې واګي او د ضروریاتو پوره کولو ټول ترتیبونه دا به د علماو په لاس باندې